په 4 اګست د پولیس شهیدانو ورځې لمانځلو او دوی ته د عقیدت پیرزوینو وړاندې کولو لپاره د جنوبي وزیرستان هډ کوارټر وانه کې د ډي پي او فرمان الله په مشرۍ یوه درنه دستوره ترسره شوې ده. په دې موقع د پولیس وینا وه چې د پولیس شهیدان به همیشه یاد ساتلی شي او خیبر پښتونخوا پولیس زموږ فخر دی. دوی ویل چې د وزیرستان پولیسو په مشکلو حالاتو کې کار کړی دی. نن چې کوم تقریب وشو 4 اګست دا هر کال چې کوم د منځره کېږي د یومي شهدا په تور باندې او دا موږ شهید فیملی چې کوم دي هغوی ته موږ یو دا پیغام ورکړو چې هغوی زموږ نه جدا نه دي، موږ د هغوی نه جدا نه یو، هغوی زموږ د وجود او زموږ د ټیم حصه ده. د علاقې خلکو او قبایلي مشرانو وینا وه چې د پولیسو په مړانه فخر کوو او د ملکي سلامتۍ لپاره دوی د پولیس فورس سره اوږه په اوږه ولاړ دي. زه د شهید سیدلا ورور یم. په تېر کال کې 2022 کې 16 جون باندې په ونه بازار کې د پولیس باندې ډیوټي کوله، په هغه کې شهید کړو، د ټارګټ کلینګ کې شهید کړو. او زه نن دا منعقد پروګرام دا جوړ شوی پروګرام ډېر مشکور یم، ډېر خوشحاله شوم ځکه چې زموږ شهدا دي. دوی هېر کړي نه، دلته کې ډېر افسران راغلل، پولیس افسران راغلل او دوی موږ ته ډېر عزت راکړو او سره یې ډېر احترام په سترګه راته ګوري، ډېر په ښه نظر راته ګوري. موږ د پولیس افسرانو نه ډېر خوشحاله یو. بچه مې تېر کال مای 2022 کې مای په 2 تاریخ باندې شهید شو. قرباني یې ورکړه او زه د دغه خلک نه خوشحال یم او زه د خپل ملک دپاره د خپل وطن دپاره انشاءالله مشتعله دفاع کوي د وروسته کې او زه قرباني ورکوم دغه دپاره. وروسته د شهید پولیس اهلکارو په کورنیو اعزازي انعامونه هم ویشل شوي دي. د قبایلي سیمې وانه نه ملګري رپورټر نورعلي وزیر سره حضرت یوسف، وحدت نیوز، پېښور.